سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د باینانس اکاونټ جوړ کړو؟ په نن ویډیو کې تاسو ته د باینانس اکاونټ جوړولو مکمله طریقه درښایم. اول نه تر اخره پورې چې څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې باینانس اکاونټ جوړ کړو. د باینانس اکاونټ جوړول څه ګران کار نه دی، ډېر اسانه جوړیږي. نن ویډیو کې به تاسو ته تفصیلي طریقه درښایم. نو راځو لومړی دغه ته چې باینانس څه ته ویل کېږي، د څه لپاره مهم دی. لنډ به درته تشریح کوم، زیات تشریح ته ضرورت نشته. باینانس چې دی یو کریپټو سی ایکس یا سنټرلایزد ایکسچینج دی چې په دې کې موږ کولی شو کریپټو کرنسي واخلو، خرڅ یې کړو، ځان سره د والټ په شکل هلته وساتو. لکه تاسو په بانک اکاونټ کې پیسې ته دلته کولی شئ په دغه والټ کې خپل کریپټو کرنسي کوینونه وساتئ. همدارنګه کولی شئ په خپل کریپټو کرنسي باندې هلته ټریډ وکړئ، ګټه وکړئ، انټرنیټ څخه یو څه عاید ولرئ. په باینانس کې تاسو خپل انلاین کاروبار شروع کولی شئ. او بله مهمه خبره دا چې کولی شئ باینانس څخه تاسو په انلاین نړۍ کې په انټرنیټ کې ډېر شیان واخلئ، خرڅ کړئ. لکه ډیجیټل شیان تاسو په انټرنیټ کې ورته لاسرسی پیدا کېږي. موبایل ته ایزي لوډ کول، بعضې ګیمونو ته ډایمنډ یو سی اخیستل، پیپال ته پیسې لیږل، تاسو امازون ته بعضې کارډونه دي هغه اخیستل، ګیفټ کارډونه اخیستل، اپل کارډونه اخیستل، ګوګل پلی کارډونه اخیستل. داسې نور ډېر شیان دي چې دغه تاسو ټول کولی شئ باینانس څخه په انلاین نړۍ کې په اسانه طریقې سره واخلئ. خو دا چې باینانس څه ته ویل کېږي، که غواړئ نور اضافي معلومات ترلاسه کړئ هغې په اړه ما تاسو ته تفصیلي کورس جوړ کړی، د اول نه اخره پورې، الف نه تر یا پورې. زما د ویډیو ډسکرپشن کې هم لینک شته، زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ، پلی لیست برخې ته لاړ شئ، هلته تاسو تفصیلي کورس چې کوم دی زما د باینانس کتلی شئ. هغې کې ما دا ټول شیان یو تاسو ته در پېژندلي دي. اول خو دا چې باینانس جوړولو لپاره څو شرایط، هغه تاسو باید څو شیان دي هغو ته لاسرسی ولرئ چې دومره مشکل نه دي. هر څوک کولی شي دې ته لاسرسی ولري. نو کوم شرایط دي راځم په دغه ویډیو کې پوره تفصیلي معلومات درکوم. لومړی دا چې تاسو باید یو فعاله ایمیل ولرئ په خپل موبایل یا کمپیوټر کې، خپل فعاله ایمیل چې هر وخت تاسو سره په خپل موبایل کې خلاص. دوهم دا چې موبایل نمبر ولرئ، فعاله موبایل نمبر چې تاسو سره باید هر په خپل موبایل کې فعال وي، موجود وي. بل دا چې تاسو باید تاسو د خپل پیژندګلوي یا شناخت لپاره له دریو څخه یو ولرئ، یو کارډ ولرئ، مقصد یا تذکره ولرئ، کمپیوټري تذکره، پاسپورت، لیسنس. د دریو څخه چې یو ولرئ تاسو بالکل په خپل باینانس اکاونټ ویریفای کولی شئ. بل شرط دا ده چې تاسو باید دغه پاسپورت، تذکره د کې عمر 18 کاله پوره وي. که 18 کلونه نه کم وي نو تاسو دغه نشئ پوره کولی. ورسره بل په دې کې دا شرط دغه دی چې تاسو باید دغه خپل پاسپورت، تذکره یا لیسنس، ډرایور لیسنس چې کوم دی هغه تر تاریخ تیر نه وي، ایکسپایر نه وي، په هغې کې تاریخ یو څه نه څه موجود وي. او بل موضوع دا چې په کاغذي تذکره چې دی نه ویریفای کېږي. او بل دغه خبره ده چې په کاپي پاسپورت یا په کاپي تذکره چې دی نه ویریفای کېږي. تاسو سره باید اصلي تذکره، اصلي پاسپورت موجود وي. او که تاسو فیک معلومات ورکوئ په هغې هم نه ویریفای کېږي. او بل شرط هغه دی چې مقصد تاسو باید په هغه هېوادونو کې وایي چې په هغه هېوادونو کې باینانس اویلیبل وي. داسې هېواد کې نه وي چې هلته باینانس نه جوړېږي. خوشبختانه باید افغانستان، پاکستان، دا څومره پښتانه چې اوسېږي دا هېوادونه پکې شامل دي. او ایران مقصد موږ د زیاتره افغانان چې دي په ایران کې دي، هلته چې دی باینانس کار نه کوي. ځینې نور هېوادونو کې هم نه کوي، خو زیاتره هېوادونو کې چې دی باینانس کار کوي او هغه کې بیا تاسو جوړولی شئ. نو دا هغه شرایط چې تاسو باید ولرئ. کله چې دا شرایط تاسو ولرئ بالکل تاسو په اسانه طریقې سره په خپل موبایل کې باینانس اکاونټ جوړولی شئ. هم په خپل موبایل کې هم کمپیوټر کې اسانه باینانس جوړولی شئ، کار پکې کولی شئ. نور خبره نه کوو، راځم د ویډیو په طرف باندې چې تاسو ته باینانس اکاونټ جوړول تفصیلي طریقه در وښیم. نو غیر برابر راشئ تاسو په خپل موبایل کې به ګوګل پلی سټور یا هم اپ سټور ته. کله چې تاسو ګوګل اپ سټور یا پلی سټور ته راغلی، په خپل کمپیوټر ویب براوزر کې به تاسو سرچ کړئ binance.com به ولیکئ. دلته په پلی سټور کې هم تاسو صرف باینانس ورته ولیکئ. کله چې ولیکئ سرچ به کې په اول سرچ کې تاسو ته راځي. دلته تاسو ته ښکاري موږ نو خو اپډیټ غواړئ، مقصد تاسو به دغه ځای نه تازه ډاونلوډ کړئ. کله هم ډاونلوډ کړئ په اپ سټور کې هم پیدا کولی چې که چېرته په اپ سټور کې تاسو ته باینانس سرچ کې نه راځي، هلته باینانس یو اس ای راځي. تاسو به خپل اپ سټور کې لوکیشن چې کوم دی هغه چینج کړئ، افغانستان یا پاکستان دغه صحیح هېوادونو ته. بیا درته باینانس ګلوبل اپلیکیشن راځي، هغه ډاونلوډ کولی شئ. نو را به شي کله هم چې خپل موبایل کې باینانس ډاونلوډ کړئ، را به شي خپل موبایل کې به باینانس اوس راخلاص کړئ. دغه د باینانس راخلاصوم. کله چې باینانس راخلاص کړئ دوه اپشن راځي. دلته به د ټول نه مخکې تاسو وکړئ دغه اولنی اپشن چې کوم ښکاري دا به کلیک کړئ. آی ایم نیو ټو کریپټو. زه په کریپټو کې نه وایم، ځکه نوی باینانس جوړوم. په دغه به تاسو کلیک واخلئ. کله مې دلته کلیک واخیستم، دلته به تاسو دغه ته صفحه راخلاصه شي، ویلکم ټو باینانس. دلته تاسو اسانه باینانس جوړول شي. که مخکې اکاونټ لرئ په لاګین کلیک واخلئ، خو مخکې موږ اکاونټ نه لرو. بله مهمه خبر دا چې دلته تاسو وایي ساین اف از ان ایډنټیټي اکاونټ. ایډنټیټي اکاونټ دی هغه مه جوړوئ، په هغې کې تاسو نه بعضې سرټیفیکیشن ویریفیکیشن غواړي غټ. هغه د بعضې کمپنیانو لپاره وي. موږ تاسو ساده ساده دلته تاسو چې خپله باینانس خلاص کړئ، اول صفحه نوی باینانس جوړوئ، داسې صفحه درته راځي. د ټول نه مخکې به تاسو خپل موبایل نمبر یا هم ایمیل انټر کړئ. اول سر کې تاسو که موبایل نمبر انټر کوئ مشکل نشته، که ایمیل انټر کوئ مشکل نشته، خو وروسته
بیا تاسو نه دواړه غواړي که په نمبر مو که ایمیل ور اډ کوئ که ایمیل مو ورکړی بیا هلته تاسو نه نمبر غواړي دلته به زه پکې خپل ایمیل ولیکم کله مو چې ایمیل ولیکه سمپل په دغه خانه تاسو ټیک مارک کله مو ټیک مارک په نیکسټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ مخکې صفحه راځي دلته تاسو ته وایي چې موږ تاسو ته یو کوډ ولیکه رابشي خپل موبایل کې به همدغه ایمیل راخلاص کړئ چې کوم مو تاسو ورکړ فعاله ایمیل دلته به تاسو ته یو کوډ راشي زه به تاسو ریفریش کړم دغه د موږ ته کوډ راغی دا کوډ به دغه ځای تاسو وکړئ دا به کافي کوئ کله مو چې کافي کړ بیرته به راشي دلته به تاسو ورته پیسټ کړئ او دا به اتوماتیک نیکسټ شي او دلته به تاسو ته پاسورډ شي کریټ او پاسورډ اوس پاسورډ څه ډول پاسورډ غواړئ تاسو باید یو سټرانګ پاسورډ جوړ کړئ قوي پاسورډ کې درې شیان ډېر ضروري دي چې تاسو باید استعمال کړئ یو دا چې تاسو پاسورډ باید اته تورونه زیات وي اته عددونه نه زیات وي بل په پاسورډ کې باید تاسو یو غټ توری شامل وي کوچنی توری هم شامل وي په دې کې تاسو نمبر استعمال کړئ مقصد تاسو چې نوم لیکئ اوس افغانستان لیکئ افغانستان 1 2 3 8 یا 15 د سیڅو عددونه او یو مقصد 8 ورسره استعمال کړئ هیش استعمال کړئ ډاټ استعمال کړئ فاصله استعمال کړئ داسې قوي سټرانګ پاسورډ جوړ کړئ دې پاسورډ نه منل کېږي لکه تاسو 1 2 3 اتو پورې عددونه ورکوئ یا صرف نوم ورکوئ هغه نه مني قوي پاسورډ به تاسو جوړوئ پاسورډ ما درته ښودلی خو ځکه نشم ښودلی چې هلته بیا یوټیوب مونږ نه ویډیو ریموو کوي یا سټرایک راکوي زه پاسورډ ورته جوړ کړم کله مو چې پاسورډ جوړ کړ و مو کړ را به شي دلته بیا تاسو په نیکسټ بټن باندې ورته کلیک وکړئ په نیکسټ بټن باندې چې کله کلیک واخیسته دغه د زموږ پاسورډ جوړ شو اوس دغه چې د مهمه به صفحه چې دغه ده دا صفحه چې دا یو څه ضرور ده په یاد ولرئ دلته تاسو ته وایي چې تاسو انوایټ لرئ ډو یو هیو انوایټر تاسو کوم انوایټ لرئ چې هغه کس تاسو انوایټ کړی یاستئ مقصد تاسو نه انوایټ غواړئ دلته په تاسو نو باندې کلیک نه کوئ تاسو به حتمن په یس باندې کلیک واخلئ حتمن یو ریفرل ورکړئ داسې مه تېرېږئ ریفرل ستاسو لپاره ډېره ګټه کوي ځکه چې تاسو ته باینانس تل وایي چې مقصد که چېرته تاسو ریفرل داخل کړئ لنډ به درته ووایم چې مقصد تاسو په قانوني توګه باینانس ته داخل شوی که ما ریفرل انټر کوئ که د بل چې انټر کوئ خو باینانس ته ریفرل کوډ ضرور ورکړئ په یس باندې به تاسو کلیک واخلئ بل تاسو ته وایي چې ریفرل کوډ داخل کړئ ریفرل کوډ مقصد دغه کوډ ما ورکړ نو دغه طریقه به تاسو خپل کوډ ورکړئ ما ریفرل دی 15 یا 2 اتیا 0 1 500 دا زما ریفرل کوډ د ډسکرپشن نه هم کپي کول شي راشي ډسکرپشن کې چې کوم کوډ دی په دغه باندې لانګ پریس ورته وکړئ او دغه ځای اسانه کپي کول شي بیا راشي دلته پیسټ کړئ بس کیسه خلاصه او دلته مدوار ریفرل کوډ ته چول چې کوم تاسو ته اسانه په سکرین باندې ښکاري دغه ځای تاسو اسانه ترلاسه کولی شي د ریفرل کوډ په یاد ولرئ که زما ریفرل کوډ مو هر کړی خو ډېر به خوشحاله شم که بیا هم نه تاسو بل چاته اکاونټ جوړوئ ریفرل کوډ خپل ضرور ورته ورکوئ تاسو ته هم څه ګټه راسېږي کله چې دا ټریډ کوي اوس تاسو ته هم ګټه رسېږي خو ستاسو پکې ډېره ګټه دی او دا چې کله تاسو ټریډ لګوئ تاسو نه کمیشن کم کټ کول کېږي تاسو ته ټریډینګ فی کارډونه درکول کېږي همدارنګه تاسو ته نور چې داسې څه شیان دي هغه درکول کېږي راشئ په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ کله چې نیکسټ باندې کلیک وسئ بالکل دا لینک شو کله چې لینک شو دغه ځای صفحه راځي اتوماتیک بل تاسو بلې صفحې ته ډایرکټ کړئ صفحه درته راخلاصي نو دلته تاسو هغه هیواد به تاسو انتخاب کړئ چې کوم هیواد تاسو خپل اسناد لرئ مقصد تاسو افغانستان کې اوسېږئ افغانستان تذکره پاسپورټ لرئ هغه به انتخاب کړئ دلته تاسو وایي چې په څه شي باندې تاسو خپل باینانس ویریفای کوئ ګورنمنټ آی ډي لکه تذکره یا شناختي کارت ډرایور لیسنس او پاسپورټ زه خپل تذکره باندې ویریفای کوم دا ورته کلیک په کنټینیو باندې کلیک ورته واخلئ دوه اپشن تاسو ته راځي تاسو وایي چې ټیک ا پکچر عکس واخلئ یا ورته عکس اپلوډ کړئ نو خپل موبایل کې تاسو صفه عکسونه اول نه اخیستي وي سکین کړي وي د خپل تذکرې پاسپورټ هغه هم اپلوډ کولی شئ که تاسو بل نوی غواړئ هغه ورته اپلوډ کوئ زه به خپل تذکره راواخلم نو زه اتوماتیک دلته عکس اخلم تاسو هم که غواړئ عکس اخیستلی شئ دوی عکس اخیستلو لپاره لومړی چې کله تاسو په ټیک فوټو بټن باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل پرمیشن ورته ورکړئ کله مو چې پرمیشن ورکړل لومړی عکس دغه دی چې تاسو به عکس واخلئ کله مو چې عکس واخیستل لومړی د تذکرې د مخ څخه به عکس واخلئ مخ څخه هم عکس واخیستل بیا تذکرې د شا عکس غواړئ هغه به واخلئ زه عکس ورته اخلم ویډیو دلته تاسو ته خپل ښکاري زه به دغسې عکس ورته واخلم اوس تذکرې شا څخه عکس ورته واخلئ کله مو چې عکس واخیسته د تذکرې د مخ او شا دواړو څخه بیرته راشئ مخکې صفحه موږ ته راځي اوس دوی وایي چې تاسو نه موږ لایو نیسز چیک اخلو د مخ وریفیکیشن اخلو که چېرته تاسو خپل تذکره نه لرئ د ملګري په تذکره جوړوئ هغه باید تاسو سره موجود وي تاسو نه د مخ سکین اخلي مخ سکین چې دی اسانه دی لومړی درته وایي چې مخ ښی خواته یا چپ خواته وایي زه اوس تاسو ته لایف کې درښیم ګورئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک ورته واخلئ ګورئ دغسې Nod your head. وایي سر پورته کوئ وسار یې Good. Blink your eyes. Good. Open your mouth. ښه اسانه حرکتونه وایي سر پورته کوئ بیا ښکته کوئ او همدارنګه سترګې خلاصې بندې کوئ او همدارنګه بل یې ویل چې تاسو خوله خلاصه کوئ بس دا شرطونه اسانه او دومره مشکل نه و دلته به تاسو اوس دغه تذکرې چې کوم نوم دی دغه ورکوئ ګورئ لومړی نوم زه ورته ورکوم عبید او دلته به لاست که ستاسو نوم دوه فاصلې وي او درې عددونه وي هغه به تاسو میډل نوم هم ورکوئ لکه عبید خان افغان دغسې که نه او دلته زه خان ورته لیکم
نو دغسې به تاسو ورته کله هم دا ورکو. اوس د زیږېدو نیټه درنه غواړي. زیږېدو نیټه تاسو په خپل تذکره پاسپورټ په شا مخ باندې وګورئ، هغلته موجوده وي. پاسپورټ په مخ باندې تذکرې په شا باندې هلته موجود وي، تاسو ورکړئ. زه ورته ورکوم 2001. زه به دغه ورکم 2001. بیا میاشت درنه غواړي، میاشت مقصد 02. اوس د 2 میاشت دا صرف 2 لیکئ، 0 اول لیکئ، بیا 2 لیکئ. اوس ورځ چې ده 12 دا مو ولیکئ. ریزیډنټ ادرس درنه غواړي، تاسو به یو ادرس ورته ولیکئ. ادرس په دا ډول لیکئ. زه به دلته ویډیو سکیپ کوم، به لیکم. نو دغسې یو ادرس تیار کړئ چې لږ دقیق وي، نور مشکل نشته. غلط ادرس ورکړئ خو ادرس دقیق داسې ورته ترتیب کړئ. لکه مقصد مو ولیکئ خوست سنټرل روډ، د سړک نمبر اوله، سټریټ کوڅې نمبر 5 او هاوس نمبر 3. دغسې پوسټل کوډ د هر ولایت پوسټل کوډ معلوم دی. په ګوګل کې تاسو کتلی شئ. د خوست پوسټل کوډ چې مقصد دی 2501 ده. اوس که تاسو غواړئ کابل پیدا کړئ، راشئ ګوګل ته. ګوګل کې ولیکئ مقصد هر ولایت کوډ چې دی دلته ورته لیکم کابل او پوسټل کوډ. داسې چې تاسو ولیکئ ډایرکټ درته په سر کې راځي پوسټل کوډ. همدغسې اوس دغه 101 دا د کابل پوسټل کوډ تاسو بالکل دا ورکولی شئ. دا مو ورکړ. سټي دلته کابل لیکل شوی، زه به دلته خوست ورته ولیکم. بیا راشئ په کنټینیو ورته کلیک وهلی. کله چې کنټینیو باندې کلیک واخیستم، اوس زموږ ویریفیکیشن دی په انډ ریویو کې شو. 15 دقیقې یا 10 دقیقې، تقریبا 1 ساعت پورې 30 ساعتونو پورې وخت نیسي. هغه نه وروسته چې دی کوم دی زموږ ویریفیکیشن ترسره کېږي. ګو ټو هوم پیج ته به راشئ او زموږ ویریفیکیشن چې کوم دی هغه په انډر ریویو کې دی، او د سره بس لږ ځنډ وروسته ستاسو ویریفیکیشن ترسره شي. په دغه طریقه تاسو بالکل خپل باینانس ویریفیکیشن ترسره کولی شئ. که تاسو غواړئ خپل ریفرل کوډ ترلاسه کړئ، دغه ستاسو چې کوم دی ریفرل کوډ هم دی، باینانس آی ډي هم دی، یو آی ډي مو هم ده. دغه باندې تاسو ډېر کارونه کولی شئ. نور باقي د باینانس کې کار کولو اړوند ما تاسو تفصیلي کورس جوړ کړی دی. زما پر یوټیوب چینل باندې کتلی شئ. هغه ځای تاسو زموږ مکمل کورس وګورئ. باینانس استعمال، دغه زده کړه ټول کتلی شئ. نو دا وه زموږ ویډیو. په دې چې ویډیو مو خوښ شوي وي، ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.